محمد اشرف غني ویلي چې ځینې حکومتي څیرو له کابله زما تر وتو مخکې جمهوریت سقوط کړی و. سلام، وخت په خیر. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غني د جمهوریت تر سقوط یو کال وروسته په لومړۍ تصویري مرکه کې ویلي چې تیر کال په اګست کې له کابله د تر وتلو مخکې یو شمېر سیاستوالو د جمهوریت د سقوط پر سر معاملې کړې وې. ښاغلی اشرف غني په خپله دې مرکه کې ځان د افغانستان قانوني ولسمشر بللی او زیاته کړې ده چې د اساسي قانون له مخې اوس هم د افغانستان ولسمشر دی. محمد اشرف غني د مخکینی حکومت د سقوط یو شمېر لاملونو ته په اشارې ویلي دی هغه مهال له کابل څخه وتلو ته اړ شو چې د دفاع وزارت په ګډون د امریکا سفارت او د ملي امنیت صفري قطعې تخلیه شوې وې. مخکینی ولسمشر د افغانستان خپرندوی شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د جمهوریت د سقوط پړه د هغه نه بلکې د امریکایي چارواکو او د حکومت یو شمېر شریکانو وه. ښاغلي غني پرون ناوخته په دې 90 دقیقه‌یي مرکه کې دا هم ویلي چې تر سقوط مخکې د امریکا د یو شمېر متقاعدو جنرالانو او رسنیو راپورونه د پوځ روحیه کمزوري کړې وه. مخکینی ولسمشر په دې مرکه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر پخواني استازي زلمي خلیلزاد، پخواني ولسمشر حامد کرزي او د واک پر شریک عبدالله کلکې نیوکې کړې دي. نوموړي خلیلزاد بې کفایته استازی بللی، پر حامد کرزي هم ورته انتقادونه کړي او عبدالله د جمهوریت د ستنو د کمزوري کېدو لامل بللی دی. دا و زموږ نننۍ چمتو شوي ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.